بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم عبدالحق صاحب یو تاسو ګوري هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. ان شاء الله دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو ته یو داسې اپلیکیشن ښیم چې بالکل ډیر زیات خطرناک اپلیکیشن دی او د هغې په باره کې به تاسو ته سنا څه پته هم وي چې د هغې نوم به هم زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. دوستانو که چېرته ستاسو په موبایل کې دا اپلیکیشن وي نو دا کوم اپلیکیشن چې ستاسو موبایل کې وي نو دا ستاسو نو موبایل فوټوز هم کتلی شي، ستاسو موبایل کې ستاسو کیمره هم استعمالولی شي، هغې باندې ویډیو هم کولی شي. د دې نه علاوه ستاسو موبایل کې چې کوم مایکروفون دی، ستاسو موبایل کې چې دا کوم ریکارډنګ والا شیز دی نو هغه هم دی ستا استعمالولی شي. او ستا موبایل کې چې کوم کانټیکټ نمبر وي، ستا په موبایل کې چې څه هم وي، مطلب ستا د موبایل ټول کنټرول چې دی هغه اپلیکیشن چې ته کله خپل موبایل کې انسټال کې نو ستا د موبایل هر څه هغه ته ور روان وي. دوستانو دا کم اپلیکیشن دی دا به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې مکمل دا اپلیکیشن تاسو ان انسټال کړئ، کنه بیا به وروسته تاسو ډیر زیات خفه وئ. سبسکرایب کړئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل او ورسره دا د بیل آیکن هم ضرور دباو کړئ. د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې در رسیږي. اوکې دوستانو، نو زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ او زه به پلی سټور د دې ځای نه کولاو کوم او تاسو ته دا اپلیکیشن ښیم. دا تاسو کتلی شئ دوستانو، دا د هغه اپلیکیشن او د دې نوم دی یوسی بروزر. یوسی بروزر چې کوم دی دا ډېر خطرناک بروزر دی او د دې زه پرمیشن ډیټیل هم تاسو ته چې دی درښیم چې دا زمونږ څه مطلب دا چې کله موږ خپل موبایل کې انسټال کړو نو دا زمونږ نه کم انفارمیشن غواړي. نو دا تاسو کتلی شئ، زه د دې عالم پرمیشن ډیټیل ته او زه به تاسو ته اوس وښیم دوستانو. دا تاسو کتلی شئ ډیوایس ایپ هسټري، مطلب د دې په بروزر کې چې موږ څه سرچ کوو په یوسی بروزر کې هغه هم دا چې دی کتلی شي او هغه ریډ کولی شي. د دې نه علاوه چې کوم دی دې ته لوکیشن چې کوم دی لوکیشن زموږ د دې ځای پته هم درته لګي چې دا کس چې کوم دی دا اوس په دې ځای کې اوسیږي. د دې نه علاوه فوټوز اینډ ویډیوز فایل، دا زمونږ په موبایل کې چې کوم تصویران دي، کمې ویډیوز هغه هم دا کتلی شي یوسی بروزر والا. د دې نه علاوه کیمرا دا ټیګ پکچر اینډ ویډیوز، د یوسی بروزر والا چې کوم دی هغه زمونږ په موبایل کې پکچر هم ویستلی شي او ویډیوز هم دا د هغې د هغه ځای نه بیا کنټرول کوي چې کله دا اپلیکیشن ته په خپل موبایل کې انسټال کې. د دې نه علاوه مایکروفون ریکارډ اډیو، یوسی بروزر والا چې کوم دی هغې زمونږ د موبایل کې چې دا کوم مایکروفون دی موږ چې چا سره خبرې کوو نو زمونږ دا خبرې چې ریکارډ کي او هغې ته ورځي نو دې ته وایي مایکروفون. نو دا هم هغې استعمالولی شي چې به زه اوس دلته خبرې کوم نو یوسی بروزر والا چې کوم دی هغې زما دا خبرې هم اورېدلی شي، خو چې د هغې د اپلیکیشن یوسی بروزر هغه ما په خپل موبایل کې انسټال کړی وي. د دې نه علاوه دا نور انفارمیشن چې کوم دی هغه هم دوی کتلی شي. ډېر زیات خطرناک اپلیکیشن دی یوسی بروزر والا او دا تاسو کتلی شئ دوستانو. ما هم دا انسټال کړی خو دا ما واپس ان انسټال کو ټیک شو. نو د دې نه مخکې هم ما یو ویډیو جوړه کړې وه د مایکروفون حوالې سره چې به یې ستا موبایل کې چې دا کم خبرې کوې ته چا سره نو هغه نورو کمپنیو والا چې دی هغه اوري ټیک شو. نو په هغې کې یوسی بروزر هم شامل و چې هغه هم چې دی زموږ دا وایس وغیره ځان سره ریکارډ کوي. او د دې نه علاوه زموږ د موبایل پکچر ویډیوز، د دې نه علاوه زموږ په موبایل کې نور هم څه وي هغه یوسی بروزر والا چې دی ګوري او کتلی هم شو او ځان سره سیو کوي هم. نو دوستانو د دې لپاره زه دا ویډیو جوړوم چې بھائی یوسی بروزر دا اپلیکیشن چې تاسو سره دی نو دا تاسو ډایرکټ ان انسټال کړئ، کنې وروسته به تاسو بیا ډېر زیات خفه وئ. څنګه چې فیسبوک والا چې کوم دی د 50 میلیونه کسانو ډیټا چې د هغې ځان سره سیو کړې ده او بیا یې په نورو کمپنیانو باندې هم خرڅه کړې ده او هغې چې غواړي نو ستا ډیټا چې د هغه څنګه هم استعمالولی شي. دوستانو دا یوسی بروزر چې کوم دی دا مخکې هم یو میاشت 2-3 میاشتې مخکې دا دی د پلی سټور نه مکمل ډیلیټ کړی، خو بیا چې دی بیا به دی څه پیسې مسې ورکړي نو بیا پلی سټور ته راغللی او بیا هم دغه شی کوي. دا پلی سټور چې د خلکو ډیټا نه مراد دا دی چې بھائی ستا موبایل کې چې کومه پکچر وي، ویډیوز وي، کانټیکټ نمبر، د دې نه علاوه نور چې ستا موبایل کې څه وي نو هغه ټول یوسی بروزر والا ځان سره سیو کوي. نو دوستانو تاسو به دا خیال کوئ چې بھائی یوسی بروزر ډایرکټ ان انسټال کړئ، کنې وروسته بیا تاسو ډېر زیات خفه وئ. دوستانو امید ده چې دا وړه شانتې ویډیو دا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک ضرور ورکړئ او که نه هم خوښه شوي نو تاسو ډسک لایک هم ورکولی شئ او زموږ چینل هم ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ. الله حافظ.